بسم الله الرحمن الرحیم. دا خلق ته مو خوستی چې دی د کښېني چې د مقرري چې کوم مقررین دي هغه په ارام سره خبره وکړو. دا نن ورځ چې کوم خلق د چا په جنازه سره ارغون شوی دی د یخ که تعریف وکړه یا یې تاریخ بیان که یا په باندې یخڅه توسته مخته کښېږده شاید د یخ په شان کو داسې خبرې وي چې د مونو پیرانه شي یخ په تاریخ کې په سیاسي مبارزه کښې یا یخ په پیاوړتوب کښې و کمای روشي. نن دغه خبره لکه دلته چې زکیم درته وکړه حنیف درته وکړه دا چې کله واقعه جوړه شوې وه بیا مو حنیف سره رابطه وکړله چې دا کیسه به نن څه وکړل. ده وویل چې دا کیسه مش ختم کړه ټلیفوني نم وکړل هغې وویله چې دا ډېرې وړې وړې خبرې دي دا هیڅ خبره نه دو. نن دا خبره د سوچ تو چې په وزیرستان کښې ګیلمن ته څه ویلل نه شي دا چې اسلام آباد ته درېني پیرایو لښکر سړي پر درېني چا خولې تړلې وي چا په لوسینه کښې ټیپکې وي چا په لوسینه کښې لوړې وي او په ګیلمن باندې برید کېږي او ټیک په هغه ځای باندې برید کېږي چې د انسان د سکنټي نه ژوند نه وي په هغه ځای کښې چې په کوم ځای وویل شي. نن دا خبره د وړې د وزیر نه دو دو صاحبو په وزیر کې دننه د وزیر سره وشي په دا وړکو دننه د وړې سره وشي. د ولي خان نه چا پوښتنه کړې وه چې ته د پلونکی کلیوال یې چېرمخته کړی دی ته خو نور څوک یې داوی دا کلیوال کس نه یې داوی. ده ورته وویلل چې فوجي چې کله میرچا جوړه کو مخته بوری کښېږدي د بوری سره د مو کور نشته په بوری پر چرته چې کوم سړی دی د یخ سره د مو کور دی آزاد بوری دی آزاد په دا کیسه کې بوری په طور استعمال شوي دي چې کوم چرته سوچ دی پرې سوچو میژ نه پرېږدي یخ سوچ تو ځون ورسوي. نن زه خپله خبره کامې درته که خدای وایو دا وسوتی چې په دغه خوره نه قدر خان لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خوره نه توتي ګل داور لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خوره نه شېرمحمد حاجي لوړ شه څه دې په وکړل د دغه خورې نن بله تحفه درکړه چې ګیلمان دی څه کوي دا ریاست څه پیغام درکوي دا ریاست چیف صاحب نوست دی دا زه لیکل درکوه چې او چیف صاحب که تو سوچ نه وکړه نه مو پرېږدي نه تو پرېږدي نه بل پرېږدي. دا ډېره بیا هغه خلک چې دغه ریاست ته یې چار کړی دو د ګیلمان مرګ چې د دغه ریاست سره چار نه کړه نن جشن دی نن خوښي دو نن خلک اظهار کو د ده په جنازې کښې او هغه خلک چې د ده د پوره یې چار کړی دو په بدرنګي یې مړه کو او خلک ښه لعنت پې وایي. داسې مرګ وغواړه چې خپل خو څه کې چې دشمن در باندې وجوړي. میش دا ریاست ته پیغام ورکوي چې ریاسته د مو د تو وختري اوس ډېره مشکله دو د مو د تو ګزاره نه شي دا توره سره شنه جنډه نن خلک ولروري. داسې وخت و چې په جا جنډو چا لکه کړې وه کومینو ورچک شول یو کور ډنګوه نن د تو د پلشۍ د وجه نه د تو د ظلمې د وجه نه د تو په دا خوره باندې د بمبرۍ د وجه نه په تو په دا خوره باندې د بېعزتۍ د وجه نه نن دغه جنډې خلک په فخر سره وړي او دروي. دا ډېر فرق دی. نن هغه خلک چا ویلو چې د پاکستان کلادو د اسلام پاکستان سره یې ټمبام دی نن هغه خلک وایي چې پاکستان یو ظالم ریاست دی پاکستان د اسلام دشمن ریاست دی
پاکستان د اسلام په نوم باندې کاروبار وکړو د اسلام په نوم باندې زه استعمال کړلو د اسلام په نوم طالب استعمال کو د اسلام په نوم ملو استعمال کو د اسلام په نوم باندې ملک استعمال کو دا سه یو کاش په د مشرک نه پریاد چې د اسلام په نوم نه کې استعمال ان شاء الله تعالی میز دا واضح پیغام درکوي اوله ما درته ویلي دي چې قسم په خدای چې د تو دا پتلانی نه په سر کې درته دی دغه خورنه دغه خورنه او دام امیرم شاه په جلسه کې ورته ویلي وي چې په ګاډي پر د دراوي دګوي چې د کومینه دی ویني د کومینه دی ویني نن می ورته ویایي چې د خپل ولس د قهر د غصه نن دغه ولس جمع شوی دی نن کمیش دا ته حکم وکړي په خدای قسم که د تو چاونۍ پوتې شي که د تو کیلې پوتې شي که د تو ګټینه پوتې شي د تو ګټینه په هغو کښې خبرې وکړو د تو جرنلونو د دوی نه بریګیډیر کرنلونو د اسلام آباد یې مسکن شي د دوی کښو نشي تم کېدلی نن زه دا ولس ته خوست که دا ولس ته فول که دا علما نوستي دا مشرون نوستي دا نور عام د سیاسي جماعتي ورکر نوستای چې متفق شي متحد شي د میز مسله کومیدو په دا کې نه ملو پوته شو نه سیاسي لیډر پوته شو نه طالب پوته شو نه مالک پوته شو نه کاروباري پوته شو کیم کور دی چې د درد نه دی ورسولی کیم کور دی چې د ځورولی نه دی کیم عامله بزور دی چې د ړنګ ککړ یې نه دو نن دغه ولس بازو د فیصله کو چې د میش د توش ډېر تعلقات سره ختم شه ریاسته نو انشاءالله تعالی مسئول دی کوم ته زه دا سول که اسد خیل کوم ته دا سول که چې د ګیلامان د قبر سره ډېر مځکه پرېږدي چې په هغه باندې شک شلی مزار جوړ شي یو تاریخي مقام جوړ شي خلک دریمي د قومي ازادۍ په تور یې زیارت کو چې دا هغه مبارز دی چې په شپې یې وخوړه ګیلامان یې چې کله نیولی وه لوس پښې یې پرېسې ورته وتاړل په پرواري نه مو په خپله لیدلي دي چې په دا وطن پردی په سپي خوړلی وه ګیلامان وویل چې کله داسې خبره راوغلله چې ما وخندل ویې ویله چې زه یې یوړه چې دا خندو دې په ژړو بدلاوه دغه خال کې داسې ریزې وړې دي داسې سختې ریزې وړې دي نن د پرې نه شول خو دا زه قسم ورته که دا زه ته ایښه چې تو سو هر سړی قسم کې که نه کې چې د دو وړه زوړه میش ځوروي او تګوي وایي وطن دو